حجره د پښتنو یو لرغونی نوم دی او دا زموږ خپل نوم دی. د دې لپاره همدغه حجره په کار راوستلی شي. ډیرو ځایونو کې لکه چېرته به آبادي وه، ونې بوټي به وو، نو هلته به یوه غټه جنګۍ به یې ورته ویل. ډېر ونې بوټي به وو پکې، ډېر سوری به وو پکې. نو هغه جنګۍ به هم د حجرې په تور استعمالېدله. خو زما خپل خیال دا دی چې حجره زموږ خپل ټکی دی او دا چې کوم دی عام شوی دی. نو دا وزیر ګل محمد خان د افغانستان چې هغوی ورته د پښتو بابا هم وایي، هغوی یو شعوري کوشش کړی و. د دې وخت نه مخکې بیا د پښتنو مطلب دی چې دا اجتماعي هغه نه و، ځان له به وو. نو په دې طریقه باندې هغوی چې کوم دی داسې اجتماعي د کلي په سر یو د میلمنو ځای جوړ کړو، هغې ته یې د حجرې نوم کېښودو. نو لکه چې دا د پښتو خپل نوم دی او وزیر ګل محمد خان هم داسې یو شخصیت و په افغانستان کې تیر شوی دی چې هغه هم دا کوشش کړی و. وزیر دفاع، وزیر هغه و د داخله. نو هغه به دا کوشش کولو چې زیات نه زیات د پښتو لفظونه نصاب ته راوړي، عام استعمال ته یې راوړي. نو دا لفظ چې هغوی راوړی یقینا چې هغوی به ډېره څېړنه کړې وي او د هغې په نتیجه کې به دا نوم منځته راغلی وي. درویش وروڼو، ستاسو دا پوښتنه چې دا جیک چې کوم دی JACK جیک پښتو کې د لپاره پورته کوونکی مطلب دی چې دا یو داسې اوزار دی لکه ګاډی هم پورته کوي، او چې کوم یو پورته کوونکی وي نو په انګریزي کې جیک او په پښتو کې پورته کوونکی. دا افغانستان په خلکو کې زیاتره همدغه مستعمل دی. ډاکټر طلحه صاحب، داسې خبره ده چې یو ځل ما مخکې مرس کړی و. دا توري یا ټکي چې موږ معلوموو نو د دې لپاره 3 یا 4 علمونه زیات ضروري دي چې هغې کې فیلالوجي، انثروپالوجي، ارکیالوجي او لینګویسټیک. نو د دې تر مخه لکه ډېر خلک به تاسو اورېدلي وي چې هغوی دا وایي چې دا د اردو ټکی دی یا دا د فارسي ټکی دی. خو که د هغې اصل معلوم کړی شي د دې علمونو په رڼا کې، نو یا به د پښتو وي یا به د دراوړي وي، یا څنګه لکه یو ورور چې تپوس کړی و دا کینچي یا چکمکاک. نو دا لفظونه چې کوم دی موږ دا د ترکۍ ژبې نه راغلي دي. نو دغسې لکه حتمي فیصله موږ تر هغې نشو کولی چې دا د فارسي ټکی دی یا د پښتو ټکی دی. خو داسې ښکاري چې پښتو هم زړه ژبه ده. نو ډېرو ژبو چې کوم دی دغه لفظونه د پښتو نه اخیستي دي. لکه د مثال په طور میچن او مشین. نو ډېر پوهان وایي چې دا مشین چې کوم دی په انګریزي ژبه کې دا د میچنې هغه میچنې لفظ دی چې د وخت استعمال سره سره دا بیا مشین ته اورېدلی دی. او دغسې نور ډېر دي. دا ځینې پوهان وخت په وخت دا د مختلفو ژبو ټکي راوړي او هغه بیا د پښتو سره موازنه کوي. نو بیا دې نتیجې ته ورسېږي چې دا د پښتو دي، خو دې نه بلې ژبې خپل کړي دي. لکه حنیف خلیل صاحب، د حنیف خلیل صاحب نه مخکې یو بل لرغوني شاعر هم دا خبره معلومه کړې ده چې په اردو کې د پښتو ټکي څومره دي. نو هغه ډېر زیات ټکي، دا کتابونه دواړه په مارکیټ کې شته دی. اردو میں پښتو کا حصہ یو د هندوستان لیکوال دی او یو چې کوم دی د حنیف خلیل ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی. نو که دا وکتلی شي نو موږ ملګرو ته به ډېر زیات معلومات ترلاسه شي چې څومره ټکي د پښتو دي چې هغه په اردو کې ځای شوي دي، یا څومره ټکي د پښتو دي چې فارسي ته تللي دي، څومره ټکي چې کوم دی د پښتو په نورو ژبو کې ځای شوي دي. نو دا چې کوم دی تحقیق او څېړنه غواړي. سرخه یا چرخه که تاسو کتلي وي چې دا کومه باندې زموږ په دې چرسده کې ډېره مشهوره ده، دا خمتا غړلی شي دې ته هم وایي، او کډی هم ورته وایي. کډی بالکل درسته ده. اصل کې چرخه یا چرخه چې کومه ده د پایې دپاره په پښتو کې په کارولی شي. نو هر چېرته چې د پایې کار وي، ډېر خلک هغه د کوهي نه چې اوبه راخېژوي هغې ته ګړګړی هم وایي، ډېرو ځایونو کې ورته بنګړه هم وایي. خو دا چې کومه ده که نه، دا ټول لکه د دې چرخې یا د دې پایې چې کوم دی نوم دی، او په مختلفو علاقو کې ورته دغسې نومونه اخیستلی شي.